د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې ټول به روغ او جوړ یاست او د صحت جامې په تن ولرئ. نن د کندوز پنځه اماراتي شرکت کې د دریو سترو پروژو افتتاح غونډه ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال هم پکې حضور لري. دا چې دغه پروژې په کومه برخه کې تطبیق کیږي، څومره لګښت پرې راځي او د کارونو په بشپړېدو سره به کوم مثبت بدلونونه په کندوز کې رامنځته شي، د خپرونې په اوږدو کې له سوداګرو، مسؤلینو او عامو خلکو سره مرکې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. په دې ویاړم چې نن په کندوز ولایت کې د عامه او خصوصي مشارکت پر بنسټ د پانګونې د درو مهمو پروژو د افتتاح په غونډه کې ګډون کوم. قدرمنو حاضرینو، د هیواد په هره برخه کې که په هره کچه پانګونه د اقتصادي ودې او پراختیا له اساسي عواملو څخه زیاتوي، کاري فرصتونه رامنځته کوي او په ټوله کې ورسره د هیواد عاید زیاتیږي چې په پایله کې د هیواد د خلکو د اقتصادي او اجتماعي رفاه په تأمین کې مؤثر ثابتیږي. دا چې نن په کندوز ولایت کې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د یلمون ګروپ شرکت لخوا د 5 میلیارده 426 میلیونه افغانیو په ارزښت د 25 کاله اوږده مهاله قرارداد له مخې د سپین زر نړیوال تجارتي مرکز پروژه په 3 جریبه ځمکه کې افتتاح کیږي چې تطبیق موده یې 3 کاله ده. 303 میلیونه افغانیو په ارزښت د 14 کاله اوږدمهاله قرارداد له مخې د سیمساري د مارکیټ پروژه په 2 جریبه ځمکه کې افتتاح کیږي چې د تطبیق موده یې 1 کال ده او د نعمان تکثار شرکت لخوا د 570 میلیونه افغانیو په ارزښت د 20 کاله اوږدمهاله قرارداد له مخې د لوښو خرڅونې او برقي سامان آلاتو پروژه په 2 جریبه ځمکه کې پرانیستل کیږي چې د تطبیق موده یې 1.5 کال ده. دا ټولې پروژې په هیواد کې د پانګونې په برخه کې غوره اقدام دی چې تولیدي او خدماتي ظرفیت به ورسره لوړ شي. د تولید له پانګونې په برخه کې غوره اقدام دی او عوامل به اغېزناکه ګټه واخیستل شي. ګڼ شمېر هیوادوالو ته به کاري فرصتونه وموندل شي او په ټوله کې به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د افغانستان اسلامي امارت په استازیتوب ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د تل په څېر ډاډ ورکوم چې د ټولو ستونزو ته به مو په وخت رسیدګي کیږي او د نوي فرصتونو په موندلو او د کاري زمینې په برابرولو کې به درسره لازمه همکاري انشاءالله کیږي. کندوز ولایت چې په تیر 20 کلن جهادي بهیر کې بېسارې قربانۍ ورکړې، ډیر زیات تکلیفونه یې وګالل او یرغلګرو ته یې هغسې د عبرت درس ورکړ چې بیا به یې په تاریخونو کې هم یاد ساتي. خو له بده مرغه له څو لسیزو کندوز ولایت د انکشاف او پیشرفت له بهیر څخه شاته پاته و. همدا وجه وه چې اسلامي امارت د فتح له لومړي کاله د کندوز ولایت ته ډیره زیاته توجه کړې، خصوصا زموږ د اقتصادي برخې مشرانو په تیره بیا اجملا صاحب محترم د کندوز ولایت د دغو انکشافي چارو په برخه کې زموږ ډیره لارښوونه کړې ده. زموږ دغه کارونه چې اکثریت یې د اقتصادي کمیسیون او یا هم د ملي تدارکاتو کمیسیون له لارې چې د دواړو کمیسیونو مشري
د اجملا صاحب محترم په غاړه ده. له هغې لارې ته مراحل کېږي زموږ کارونه په ډېره چټکتیا او په ډېر کم وخت کې ته مراحل سوي دي چې یو لړ پروژې یې څو میاشتې مخکې پیل سوي دي. الحمدلله کارونه یې تر ډېره حده پورې په مخ روان دي او نور دا اوس نننۍ پروژې د 3 پروژې دغه به پیل کېږي چې په دې سره به ان شاء الله العزیز د کندوز ولایت د پیشرفت په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه او په دې به ان شاء الله د کندوز د ښار بڼه بدله شي. جا دارد که ما یک بار دیگر از رهبری مقامی ولایت و همچنان از رهبری رئیس سپینزر کندوز و خصوصا جناب ملا برادر که در این عرصه میبینیم که چندین بار تشریف میارن، ما اینها را خیر مقدم میگوییم و امیدوار هستیم که این ولایت ما از این پسمانی نجات بیافته. ما همگی میدانیم که اکثریت مطلقی همنشینان شهر کندوز به این عقیده هستند که باید ماستر پلان این شهری عملی شود که 99% تشکیل میتن و 1% که یک عده بسیار اقلیتی که تقریبا 1% تشکیل میته و یا در جوار سرکه ها دکان دارن یک کمی تشویش نگرانی دارن، ولی من باور دارم که وقتی ماستر پلان عملی شود اینا هم دعای خیر میکنن ان شاء الله. امی که فعلا ماستر پلان قراری که معلوماتی که ما داریم از چهارراه امی ولی تا بندر امام صاحب که عملی میشه و این طرف از طرف سرک پنتون تا چهارراه بندر خاناباد که به نام چهارراه غازی یاد میشه نامگذاری شده. اگر این هم عملی شود و این فعلا که از چهارراه چهاردره ایلا سرکه میدان هوایی شروع شود، این در حقیقت آغاز ماستر پلان است و شروع خوشبختی های ولایت کندوز است که ما باور داریم که در طی مدت بسیار کم کندوز به زیباترین شهر ولایت سمت شمال تبدیل میشه. والوطن بل بد کړو غرونا عزم سندان کړو چې دنیا حیران شنل چا کم نه یو والوطن بل بد کړو غرونا او افغاني موجود بیرته جوړونه چا کم نه یو والوطن بل بد کړو غرونا وطن بل بد کړو غرونا همت کوه وطن به جوړ کړو لچا کم نه یو وطن بل بد کړو غرونا نه چاته سوال کوو نه غواړو خیراتونه لچا کم نه یو وطن بل بد کړو غرونا لیدونکو په خبرونه کې را سره د سپینزر اماراتي شرکت مالی او ادارې رئیس صاحب ولاړ د څخه به د دغو پروژو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. رئیس صاحب د نن پروژو په اړه معلومات راکړئ. څو پروژې وې، د څومره لګښت په دو پروژو باندې راځي او کوم شرکت په قرارداد ورکړل شولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو خپله د افتتاح مجلس شاهدان وئ، نن موږ 3 پروژې د جوړښت پرانیسته وکړله چې په دې 3 پروژې کې به 4 مارکیټ انشاءالله جوړېدونکي وي چې لومړی مارکیټ به د نومان تکسار شرکت لخوا د خورده فروشي او زر فروشي لپاره یو مارکیټ جوړېدونکی په حدود 2 جریبه ځمکه دی چې سپینزر اماراتي شرکت لخوا نه د هغې په اختیار کې ورکړل شوې ده او دا به مشترکه پروژه وي چې په حدود د 5.5 میلیون افغانۍ به انشاءالله الرحمن د دې پروژې لګښت وي. او ضمناً یو بله پروژه چې هغه د سپینزر نړیوال تجارتي مرکز دی چې هغه به انشاءالله د هېواد په کچه ډېره غټه پروژه وي. د هغې لګښت به هم 5.5 میلیارد افغانۍ وي چې 3 کلو پلاټ کې به جوړېږي او همدا ډول یو د ښځینهو لپاره یو ځانګړی مارکیټ دی چې دا به هم د 500 میلیون افغانۍ مصرف سره دا به هم د 2 الی 3 کلو په طول سره انشاءالله الرحمن دغه جوړېدونکي دي او دا البته ټولې مشترکې پروژې دي چې د خصوصي سکتور لخوا سپینزر اماراتي شرکت لخوا په ګډه باندې جوړېدونکي دي او نن د پرانیستې هغه مجلس تاسو خپل هم شاهدان وئ که الله تعالی وغوښتل انشاءالله الرحمن د ولس او د نظام په بشپړ ملاتړ به دا پروژې انشاءالله الرحمن په 3 کلو کې سرته ورسیږي او دې سره به موږ تاسې د محبوب نظام او د ولس په بشپړ حمایت سره د کندوز ښار یو نوې څېره ووینو.
دغه پروژې تطبیق کیږي څومره اړتیا یې او کله چې کارونه یې بشپړېږي کندوز ښار یو وړوکی ښار ده څومره به د سوداګرو ستونزې ورسره حل شي څومره به د خلکو ستونزې ورسره حل شي په ټوله کې ګټې څه دي لنډ کې په ټوله کې خدا پروژه ډیره زیاته ګټه لري لومړی ګټه دا خدا د کندوز ښار ته انکشاف ورکوي د جامع پروژې کې دا ډیر زیات اغیز کوي او همدا رقم د ولسونو په اقتصادي ښېرازي باندې ډیر زیات اغیز لري او بله ستره ګټه دا ده چې تاسو ته معلومات کېږي نفوس په کندوز ولایت کې ډیر زیات شوی دی الحمدلله نظام پر راتګ سره مهاجرینو څپې هم هېواد ته را روانې دي نو دغې سره په ښار کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته شوې ده او دغه موجود ښار او سړکونه او کوم هټۍ چې دي دغه موجود بازار البته ځواب ورکوونکی نه دی چون دا د زون په کچه باندې کندوز یو لوی ښار بللی سو لوی ښار دی نو په دې وجه ډیره زیاته اړتیا وه او اړتیا نور هم لیدل کېږي چې داسې یو ښار وي چې هغه پراخ سړکونه وي پراخې هټۍ وي او عصري او مدرن ښار واوسي مونږ تاسې موجود ښار په دې باندې مونږ تاسې ټول پوهېږو چې د اوسني عصر یو ځواب ورکوونکی ښار نه دی سهولتونه په هغه کچه نه دي کوم چې په کار دي نو الحمدلله دا نوی مارکیټونه چې جوړېږي حتی ویلی شو دا نوی ښار چې جوړېدونکی دی د سپین زر امارت شرکت لخوا انشاءالله الرحمن دا کې ټولې اړتیاوې د ولسونو په نظر کې نیول شوي دي انشاءالله الرحمن دا به په عصري معیاراتو سره برابر یو مډرن ښار وي بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر سیف رحیم شیرزاد ما دا پروژه په کندوز ولایت کې ښار مرکز کې د ډیر مهمو اصنافو لپاره مد نظر نیول شوی ده چې هغه اصنافو مثلا صرافانو او بانکونو لپاره دی زرګرانو لپاره دی سیمساریانو لپاره او موبایل او الکترونیک سامانونه لپاره مد نظر نیول شوی ده چې 15 مارکیټ دي الحمدلله چې تقریبا حدودا 1000 دکانه ورته د خلکو ته معیاري او سټنډرډ مارکیټونه جوړیږي د کار د کیفیت په اړه باندې راته وایي تېر کې د پروژې پالیسۍ په کندوز کې یا ټول هېواد کې یادې کړو خو یو شمېر پروژې داسې نه وې چې کیفیت یې نه درلود او د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي د کار د کیفیت په اړه باندې څومره ډاډ ورکوي څومره دلته سټنډرډ کار کېږي اول خو دا ووایم چې زموږ شرکت چې دی الحمدلله 25 کاله د ساختمان او سړک تجربه لري او ډېر غټو پروژو معیاري او ملي پروژې موږ افغانستان په سطح باندې تطبیق کړی ده او اوس هم یوازې په کندوز ولایت کې نه ډېرو ولایتونو کې نور هم موږ په میلیاردونو افغانیو پروژه الحمدلله تطبیق روان دی او تطبیق کړي مو دي او دلته هم انشاءالله دغه ډاډ ورکوو ټول کندوز ولایت ښاریانو ته چې دغه معیاري سټنډرډ او انجینري چې ټول نړیوالو کې په کاریږي هغه موږ دلته په کاروو انشاءالله الرحمن او دلته دغه سهولتونه په مارکیټو کې چې یو دکاندار یو تجار یو اصناف هم د امنیتي لحاظ نه هم د هوساینې او اسانتیا او راحتي چې یو دکاندار شی ته ضرورت ولري ټول شیان مد نظر نیول شوی هم پارکینګ لري هم امنیتي کامرې سیستمونه لري اریق سیستمونه لري برقي زینې لري 40 ساعته لفټونه لري ګرما او سرما سیستمونه یعنی ټول یو شی چې مثلا معیاري مارکیټونه چې په نول نړیوال کې جوړیږي هغه موږ دلته ان شاء الله الرحمن تطبیقوو په خیر سره وطن ګل بد کړو غرونه لچا کم نه یو وطن ګل بد کړو غرونه خدای باد هر زخم ټکور کړی لچا کم نه یو وطن ګل بد کړو غرونه ست پر زخمو پټای د امن لاګونه لچا کم نه یو وطن ګل بد کړو غرونه او افغاني مټو د بیرته جوړونه لچا کم نه یو وطن ګل بد کړو غرونه لچا کم نه یو وطن ګل بد کړو غرونه نړۍ دې ماته زرای وکړي لچا کم نه یو وطن ګل بد کړو غرونه مونږ افغانان رئیس صاحب در آغاز اگه خود برای ما معرفی بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا گل محمد رجب زاده هستم مسئول اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت قندوز.
تشکر رئیس صاحب. امروز در شرکت سپینزر ولایت قندوز 3 پروژه افتتاح شد. چقدر شما خرسند هستین با تطبیق همچون پروژه ها، با افتتاح همچون پروژه ها؟ چقدر شما را امیدوار ساخته با آینده قندوز؟ الحمدلله شما بهتر میفهمین که از آمدن امارات اسلامی تا فعل هند در ولایت قندوز بسیار زیاد بازسازی روان است. شرکت اسپینزر واقعیت کارکرد خوب کرده. مردم قندوز امیدوار و توقعشان هم از حکومت امارات اسلامی همی بود که بازسازی و ماستر پلان در ولایت قندوز تطبیق شود. الحمدلله شما شاهد هستین، ما هم شاهد هستیم. امروز مولا برادر آخوند معاون اقتصادی رئیس الوزراء یک سفر قبلی هم در ترکیه همراهشان داشتیم، وعده داده بود که انشالله در ولایت قندوز سر ماستر پلان قندوز کار میشه. ما امروز عملا مشاهده کردیم که افتتاح 3 پروژه عظیم و بزرگ در ولایت قندوز افتتاح شد که یکش مارکت صرافی است، یکش مارکت سیمساری است، یکش هم مارکت ظروف فروشی است. دیگه بسیار خوشحال است مردم قندوز و ما به صفت نماینده و خادم و خدمتگار مردم ولایت قندوز بسیار از حکومت امارات اسلامی خوشحال هستیم. رئیس صاحب در رابطه به این بار ما بگین وقتی کاری از این پروژه تکمیل میشه و به بهره برداری سپرده میشه، چقدر کار تاجرها در قندوز خوب میشه با کار تکمیل این پروژه ها؟ الحمدلله قراره که ما معلومات داریم، ما در جغرافیای قندوز که زندگی میکنیم مردم قسم خوشحال هستند که کسی اولاد خدا عروسی میکردگی باشد نظر به این پروژه‌ای که افتتاح میشه و کارم روان است. الحمدلله ما بسیار خرسند هستیم به نمایندگی از مردم و مردم صدایش ما هستیم. خرسندی مردم قندوز برای ما زود میرسه. ما بسیار خوشحال هستیم امروز از آمدن مولا صاحب برادر معاون صاحب اقتصادی رئیس الوزراء در ولایت قندوز بسیار زیاد افتخار بخشیدن. ما را خوشحال هستیم مردم قندوز. بالکل رئیس صاحب، تطبیق ماستر پلان در قندوز یکی از آرمان‌های مردم قندوز بودن. تطبیق همچین پروژه ها چقدر شما را امیدوار می‌سازد تا هرچی زودتر در قندوز ماستر پلان تطبیق شود؟ امیدواری ما خو همونطور که همین پروژه آغاز شده کار روان است. امیدواری ما همی است که ماستر پلان هم هرچی عاجل در ولایت قندوز تطبیق شود که آرمانای دیرینه مردم قندوز هم مجاهدش هم زن هم مرد همه امیدش همی است که باید ماستر پلان در ولایت قندوز تطبیق شود. دیگه امیدوار هستیم که بزودی این پروژه تکمیل شود که سر ماستر پلان هم کار شود. که ځان راته معرفي کړئ په لومړی. زما نوم غلام صدیق خیرخوا دی، رئیس اتحادیې د زون شمال شرق یم د قندوز. ډیره مننه کوم. نن دلته یو پروژه په سپینزر اماراتي شرکت کې افتتاح شوله چې ملا صاحب برادر اخوند هم راغلی وی. څومره خوښ یاستئ د یو سوداګر په توګه باندې چې کندوز کې دا ډول ملي پروژې افتتاح کیږي؟ الحمدلله نن موږ ډیر شکرګزار استو چې مولا صاحب عبدالغني برادر زموږ ولایت ته راغلی او زموږ دغه پروژه افتتاح کړه. مخکې نه موږ دغه مارکیټونه افتتاح شوي وو او موږ سرمایه ګزاري په دې مارکیټونو کړې وه، خو الحمدلله نن موږ رسمي بیا افتتاح وشوله او موږ پانګونه کوو په دې تجارتي مارکیټونو کې. او موږ نور هم درخواست د نورو تجارانو هم دا دی چې باید خپل وطن ته خدمت وکړي، خپل وطن کې باید سرمایه ګزاري وکړي. دغه کم مشکلاتونه چې په دې ښار کې دي دغه ته موږ رسیدګي وکړی شو او دوی هم راسره چې موږ سره همکاري وکړي او بودیجه خپله سرمایه ګزاري په خپل وطن کې وکړي. ډیر ښه رئیس صاحب، دغه مارکیټونه چې جوړیږي کله ګډ اخیستنې ته سپارل کیږي، د دې سره به تجارانو ته په کندوز کې څومره اسانتیاوې او ښېګڼې برابرې سي؟ څومره به سوداګري په کندوز کې پرمختګ وکړي؟ الحمدلله نن موږ شاید حاله سو چې موږ خپله 15 مارکیټونه په کندوز کې جوړوو چې یو د صرافۍ دی مارکیټ دی، یو د زرګرۍ دی، یو موبایل فروشي ده او سیمساري ده او الکتریکي سامان دی. موږ تقریبا په حدود د 1000 دکانونه موږ دلته په نظر کې نیولي دي چې موږ دلته دکانونه جوړ کړو او خلکو ته سهولت پیدا کو. په دې مارکیټونو جوړولو سره الحمدلله چې سهولتونه په کندوز کې به ډیر زیات راشي او خلکو به آزاده بڼه سره خپل تجارت مخکې وکړي. رئیس صاحب اول د ځان راته معرفي کړئ. سلامونه کې هلو درناوی، محمد داود مومن یم، یو تن د تجاران د ولایت کندوز ولایت څخه. ډیر ښه مومن صاحب، نن دلته کندوز کې یو پروژه افتتاح شوله، البته په سپینزر اماراتي شرکت کې د یو تجار او سوداګر په توګه باندې دا ډول پروژو تطبیق څومره تاسو نور هیله مند کوي د کندوز ښه راتلونکي لپاره؟ دا خو ډېر د خوشحالتیا دی، خو الحمدلله په داسې حال باندې چې دلته یو فضا راغله کندوز ولایت ته چې موږ وکولی شو د تجاران جلب کړو کندوز ته او د تجارت په بخش کې که ساختماني وي که صنعتي وي هر هغه تجاران چې وي خپل سرمایه ګزاري کوي. نو مخکې پرتله باندې دا ډېر مثبت اغېز کوي په تجارت باندې، موږ تاسو روحیې باندې، موږ تاسو د اولادونو په ژوند په چاپریال باندې په ټولو باندې دا مثبت اغېز کوي. د خوشحالتیا زیات دی چې نن سبا داسې حالت وینو چې دلته نوې ماستر پلان په خاطر باندې د لومړی ګامونه د کندوز ولایت کې زما په یادش باندې دا لومړی ګامونه دي چې د ماستر پلان په خاطر باندې پورته کېږي.
ډېر ښه محمد صاحب که دا راته ووایه دغه تېر څلور کاله چې اسلامي امارات بیا واکمن شوی ده کندوز کې د سوداګرو کاروبار څومره ښه شوی ده څومره تاسو نور هم هیله مند شوي یاستئ تر څو پانګونه وکړئ ډېره پانګونه وکړئ په دې اړه راته یو څه ووایه. ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. ګرچې خلک وایي په افغانستان کې نن سبا مشکلات ډېر زیات دي خو نه مشکلات به وي د مشکلات سره سره ډېر سهولتونه منځته راغلي دي. کوم سوداګرو چې مخکې کار کوو په هغه اندازه باندې چې کار غوښتل کولی نه شو چې کوم کار اوس کېږي هغه کار وخت موږ نه شو کولی کوم کار مخکې موږ کولو دا هیره و دا ډار ول موږ سره و چې سبا به زما اولاد سره څه کېږي زما سره به څه کېږي زما سرمایې سره به څه کېږي آینده روښانه نه وه. لله الحمد الحمدلله دا د خوشحالتیا ځای دی چې نن داسې وخت راغی چې موږ کولی شو په ډېر ډاډګرۍ سره خپله سرمایه‌ګذاري کولی شو خپل د آینده لپاره پلان جوړولی شو همداسې نور ډېر کارونه کولی شو دا خوشحالتیا ځای دی الحمدلله. د سرفراز په وس نور څه دی له چا کم نه یو وطن ګل په دې کړو غرونه همدا یې وس دی په شعر د ناسوینه له چا کم نه یو وطن ګل په دې کړو غرونه په افغاني مټو د بیرته جوړونه له چا کم. درنو لیدونکو دا وه زما هیواد نننۍ خپرونه چې موږ له کندوز ولایت څخه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تاسو په پاک رب سپارو هر چېرته چې یاستئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د ګلونو په ګیدیو